السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، زه نن غواړم چې تاسو ته د فینګر پرینټ په اړه معلومات درکړم. موږ څنګه کولی شو د فینګر پرینټ په ذریعه واټساپ لاک کړو. څوک نشي کولی زموږ د واټساپ ډیټا ته لاسرسی وکړي. نو را به شو د واټساپ اپ ته، را به شو دریو ټکو به کلیک وکړو، را به شو سیټینګ ته، اوس به راشو دویم آفشن پرایویسي ته. دلته به راسو فینګر پرینټ لاک، دا اوس ډیسیبل ده، موږ غواړو چې انیبل یې کړو. نو فینګر پرینټ لاک باندې به کلیک وکړو. انلاک ویت فینګر پرینټ، دا اوس دا انلاک ته هر څوک کولی شي زموږ واټساپ ته لاسرسی وکړي. نو دا به آن کړو. ملګرو، دلته یې لیکلي ټچ د فینګر پرینټ سینسر. اوس تاسې د خپلې ګوتې په ذریعه باندې دا سینسر چې دا ټچ کړئ تر څو زموږ واټساپ لاک شي. نو دلته بیا درې آپشن یې راکړه، یو یې امیډیټلی لیکلي دي، یو افټر 1 منټ او بل افټر 10 منټ. نو د اول نه مطلب دا ده امیډیټلی، مقصد کله چې واټساپ ته لاړ شو نو بیرته چې واټساپ نه کله بیرته واټساپ کلوز کوو نو بیا چې ورته راځو ډایرکټ به بیا موږ نه فینګر پرینټ غواړي. او که چېرته غواړو چې 1 منټ کې خلاص وي، چې واټساپ نه چېرته خارج شو بیرته 1 منټ وروسته کولی شو بیا هم ورته راسو. که د 1 منټ نه زیات وخت ووتو نو بیا به موږ نه فینګر پرینټ غواړي، نو بیا به موږ فینګر پرینټ په ذریعه باندې واټساپ ته راځو. نو زه اوس امیډیټلی انتخابوم چې ډایرکټ یې موږ واټساپ لاک کېږي. نو بیرته ریورس ځو. نو اوس ګورو چې موږ واټساپ لاک شوی ده که نه ده لاک شوی. نو زموږ واټساپ لاک شو. د دې نه وروسته څوک نشي کولی زموږ واټساپ ته لاسرسی وکړي. نو دا وه زما لخوا تاسو ته لنډه ویډیو چې چمتو کړې مې وه. هیله لرم چې خوښه شوې مو وي. او که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.